نو خوب یې ویښ نه کې یا ویښې که چې بل څوک یې رشته ته نه وینیسي ویښې کوي تګی تګی یم نهره ستر دره بېلتون ډېر یمه ځپلی ای زما د زړګي سره تګی تګی یم نهره دادی راغلم ستا تر دره بېلتون ډېر یمه ځپلی ای زما د زړګي سره یو فقیر او ګناهګاره امتي دی نن راغلی ستا روضې ورکې ولاړ د سلام واخله پیغمبره یو فقیر او ګناهګاره امتي دی نن راغلی ستا روضې ورکې ولاړ اسماعیله صحیح ځای کې ورته کېږدي چې ویې شي وړلی صحیح دی ښځې کې ورته کېږده او بکسه به ترسه وکړو چې تا ته یم راغلی ګریوان سري سر ببره تګی تګی یم نهره دادی راغلم ستا تر دره بېلتون ډېر یمه ځپلی مولا جانه د پښتنو تلو که ټلیفون نمبر چې دی دلته هر خوا رڼاګانې دلته زړه وي تل خوشحاله دا خو بېله یوه دنیا ده ستا په ښار کې ای دلبره دلته هر خوا رڼاګانې دلته زړه وي تل خوشحاله دا خو بېله یوه دنیا ده ستا په ښار کې ای دلبره لکه یم چې په جنت کې ټول غمونه رانه هېر دي چې راغلی یم ستا خواته ای نبي خیر البشره تګی تګی یم نهره دادی راغلم ستا تر دره بېلتون ډېر یمه ځپلی ای زما د زړګي سره څومره ښکلې دې روضه د زړه مې غواړي ورته ګورم له سهاره تر ماښامه له ماښامه تر سهاره What can it show? اوستا یوا یوا خبره چې زه لاړم پکې یم نه کېناسته کراچۍ پکې وته چپه شوه کراچۍ بېرته لکه چې ښکته شو سبا نه دا دی هغه وکړه مولا جانه کراچۍ مو ورته جوړه کوي یو به معیوب ته ورکړي یو به زنجواله ته ورکوي او کراچۍ مو ورته جوړه کوي اوه هغه هم ګوډ دی څه حال دی ما دا غزینه کتل دا غزینه ما کتل ځاس راته وشو مخدم تګی تګی یم نهره دادی راغلم ستا تر دره بېلتون ډېر یمه ځپلی ای زما د زړګي سره تګی تګی یم نهره دادی راغلم ستا تر دره بېلتون ډېر یمه ځپلی ای زما د زړګي سره یو فقیر او ګناهګاره امت
پاتې دي نن راغلی